سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله د یو څو وضاحتونو سره حاضر یم. زه اکثر دا ویډیوز شیر کوم مختلف پروګرامونو په حواله باندې، نو کوم ملګري چې ویډیوز ګوري هغو ته خو پته یې، کوم چې نه یې کتلي یا اول راشي نو هغو اکثر بیا دا تپوسونه کوي زما نه په ځاني توګه چې زمونږ دا ډیپلومه ده، دا ډیګري ده او زمونږ څنګه اپلای کولی شو، زمونږ پوسټ پکې شته که نشته. نو د هغې ټولو ملګرو دپاره زه دا ویډیو خصوصي جوړوم او دې ته دې غوږ شي. زه به سټپ بای سټپ قدم په قدم دیو پوهه کم چې لکه څه طریقې کار دی، پروګرامونه څنګه دي. نو کوم ملګري چې پوهه نو دا د هغو دپاره نه ده، که هغه دا ویډیو سکپ کوي نو کولی شي او یا یو سټپ کې ورته څه مسله نو هغه پکې اورېدی شي. او کوم ملګري چې دا تپوسونه کوي د پروګرام په حواله یا د امیګریشن په حواله ورته پته نشته یا کنفیوز یا دا وایي چې یاره دا پروګرام موږ د کوم ځای نه شروع کړو چې شروع کوو د امیګریشن، نو کم اولني سټپونه دي. نو هغه ټول ملګري دي دا ویډیو په ډېر غور سره واوري، ځکه چې زه بالکل وضاحتونه کوم د دې ټولو خبرو د ټولو پروګرامونو، چې هغه په دې خبره پوه شي چې آیا موږ ته په کم پروګرام کې اپلای کول پکار دي او د کم ځای نه دا پروسس چې دی یا د طریقې کار چې دی دا شروع کول غواړي. اصل کې کاناډا چې ده نو هغه لکه تاسو ټول ته پته ده چې یو امیګرنټ ملک دی. خلک چې راځي په امیګریشن باندې راځي او سکل ورکر راځي یا د هنرمندانو د راتګ ملک دی. دوی کو په هره شعبه کې هنرمندان نو هغه دلته راغواړي، خو د هغې دپاره خپله یو طریقې کار یا یو کرایټیریا جوړه کړې ده. اول به داسې و چې لکه دیو به کم انوسیز کې یا په کم کیټګریز کې چې ورته کسان په کارو نو هغه به یې کولاو کړ د کال دوو دپاره او هغې کې به یې کسان واخیستل، لکه کله به ډاکټران په کارو، انجینران په کارو یا نورو شعبو کې مختلف کسان، هغه به یې واخیستل او بیا به یې چې هغه پوره شو نو هغه سټریم یا هغه کیټګري به یې بنده کړه، بله به یې کولاو کړه. دا طریقه وه مخکې. بیا په کال 2015 جنوري کې دیو داسې چل وکړو چې لکه د فیډرل لیول باندې یا په وفاقي لیول باندې دا ایکسپریس انټري پروګرام شروع کړو. ایکسپریس انټري پروګرام چې دا فیډرل فارن ورکر چې دی په وفاق باندې دیو دلته راغواړي، هغې له خپله کرایټیریا یا یو طریقه کار جوړ کړو. په دې ایکسپریس انټري کې چې دی دیو درې قسمه خلک لکه شاملی په دې په پول کې. یو هغه دی لکه فیډرل سکلډ ورکر پروګرام دی، پکې یو هغه د بار نه چې زموږ دا خلک چې زیات په دې باندې راځي. بل فیډرل سکلډ ټریډ پروګرام دی، هغه دویم دی. پکې دریم پکې سی ای سی دی یا کانیډین ایکسپیرینس کلاس په توګه، دلته چې چا ایکسپیرینس یا د دې ځای نه چې ډیپلوما ډیګري ورسره نو هغه، نو دا درې واړه په دې دغه کې ایکسپریس انټري کې شاملي. او هر کال خلک چې اپلای وکړي نو هر کال چې دی په زرګاو کسان راغواړي او هر 2 هفتې پس د هغې قراندازي کیږي او کم کسان چې منتخب شي په هغې کې نو هغو ته دیو انویټیشن لیټر لیږي او بیا نور پروسس کیږي. اوس د دې ایکسپریس انټري چې کومه ده نو په دې کې دیو داسې چل کړی دی چې دغه چې اول نه بهرحال دیو دا ان او سیز چې کوم ورته دیو وایي ان او سی نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن د دیو چې کوم دی یا دیو دا ټوله ډیګریانې او ډیپلومي چې دی دې له یو نمبر ورکړی دی، یو کوډ نمبر یې ورکړی دی او دغې ته دیو وایي نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن. لکه ډاکټر نو د هغې به خپل نمبر، انجینیر د خپل، پلمبر خپل، ټیکنیشنز خپل، مختلف ټیکنیشن د هغو له نمبر یې ورکړی دی چې دیو ته بیا اسانه نو دغې ته دیو وایي ان او سیز. بیا دا ان او سیز چې دیو په کیټګریز کې ایښلي دي او هغې له ورکړی دی سکل لیول ورته وایي یا د هنرمندۍ لیول. نو هغې شروع کړی د زیرو نه، نو زیرو اے بی سی ډي دا سکل دغې وله ورکړي دي. زیرو کې دیو اچولی دي زیاتر چې دي نو هغې کې منیجران یا هغه لیول خلک دي، هغې له زیرو لیول ورکړی دی. بیا کم سکل لیول ای چې دی نو په هغې کې لکه پی ایچ ډي، ایم ایس سی، ډاکټران، انجینیران او نور بلهاشه په زرګاو کیټګریز دي. بیا سکل لیول بی چې کوم دی هغې کې ټیکنیشن او ټیکنالوجست مختلف د دنیا کیټګریز دي په دې کې، هغې پکې اچولی دي. نو دا درې کیټګریز چې دي زیرو اے او بی دا صرف په دې ایکسپریس انټري ته الیجبل دي یا هغې ته اپلای کولی شي. نو کله چې دیو اپلای وکړي او دیو په پول کې بری، لکه اوس که ټیکنیشن دی نو به د خپل ټیکنیشن سره مقابله کوي، که ډاکټر دی ډاکټر سره به هغه په پول کې اچوي او دغه شانتې که څه منیجر دی یا بل دی نو هغه به د هغو سره په پول کې اچوي او د هغه سره به د هغه مقابله. نو کله چې په پول کې بره راشي
نو دوی ورته بیا دغه ولیږي، دا انویټیشن لیټر ورته ولیږي او د هغه بیا دلته پروسس وشي، PR ورته ورکړي او کاناډا ته راشي. د دې اوس طریقې کار څه دی؟ د دې د ټول نه مخکې که څوک دې پروګرام ته اپلای کوي نو د ټول نه مخکې باید داسې چلو کوي چې خپله NOC به وګوري. NOC لکه اوس زه انجینیر یم او زه لاړم دغه له دغې ویب سایټ ته لاړم او زه خپله NOC ګورم چې زما نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن څه دی. په دې باندې څنګه به خپله NOC ګورئ، په دې باندې زما یو ویډیو شته، ټول نه مخکې د هغه تفصیلي ویډیو دې وګوري چې دې پوه شي چې د NOC څه شی دی او زه یې څنګه کتی شم. د دې سره سره په ویډیو کې به دوی ته دا وضاحت هم میلاو شي چې لکه زما جاب ټایټل څه پکار دی او په هغې کې بیا لاندې جاب ډسکرپشن چې دي. نو کله چې موږ خپل ایکسپیرینس سرټیفیکیټ جوړو یا ایکسپیرینس د ورک ایکسپیرینس جوړو نو په هغې کې به موږ تقریبا 70% یا 80% چې دی د هغې جاب ډسکرپشن لیکو. او دغه NOC به اولنی سټپ خو دا دی چې موږ په دغه NOC کې خپل کوډ معلوم کو د خپل ډیګری مطابق یا د خپل تعلیم مطابق او بیا د هغې جاب ټایټل او جاب ډسکرپشن وګورو. نو دا به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ، په هغې کې پوره وضاحت دی چې کله دا اولنی سټپ وشي او تاسو پکې یئ، الیجبل یئ، نو دویم سټپ بیا د هغې دا پکار دی چې تاسو د ټول نه مخکې آیلټس ټیسټ وکړئ، ځکه چې په دې کې د سکل لیول A 0A B دپاره زما خیال دی چې منیمم سکور چې دی د دیو 6.5 په ځینو کې پکاري، په ځینو کې 6 پکاري. نو هغه د مختلف کیټګریز سره نو بیا پکار دی چې تاسو آیلټس وکړئ او آیلټس 2 کاله کې ایکسپایر کیږي، نو چې هغه ایکسپایر نه وي. د دې سره چې دغه آیلټس هم وکړو یا رزلټ راځي د هغې، د دې سره بل مهم سټپ چې کوم دی نو هغه دغه دی د خپل ایجوکیشن یا ستاسو چې کوم دغه دی د ډیګري دی یا ډیپلومه ده هغه اسسمنټ، د هغې اسسمنټ یا ویریفیکیشن کول غواړي، هغې ته دوی وایي EC ایجوکیشنل کریډنشل اسسمنټ. دغه ایجوکیشنل کریډنشل اسسمنټ چې دی په دې باندې هم ما یو تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده چې هغه تاسو څنګه کولی شئ آنلاین د هغه ځای نه، که د پاکستان نه، افغانستان نه، د بل ملک نه، نو هغه تاسو د هغې ایجوکیشنل کریډنشل اسسمنټ د هغې کولی شئ. په هغې باندې دغه ویډیو تاسو وګورئ. نو دا 2 خبرې شوې. دریم د دې نه علاوه چې کوم ډاکومنټس پکار دي نو په هغې باندې هم زما یو تفصیلي ویډیو شته چې د دې نه علاوه کم ډاکومنټس پکار دي او څه څیزونه موږ له نور جوړول پکار دي، هغه تاسو په دغه ویډیو کې کتی شئ. نو کله چې دا ټول سټپ تاسو وکئ د هغې نه پس به تاسو راځئ او د ایکسپریس انټري پروفایل چې کوم دی هغه به کریټ کوئ. نو ایکسپریس انټري پروفایل څنګه کریټ کیږي د هغې هم تاسو یو تفصیلي ویډیو زما په دې یوټیوب کتی شئ. هغه چې د هغې کې یو څو مهم نکات دي چې هغه ستاسو نه مس نشي، نو بیا اول هغه وګورئ، د هغې نه پس تاسو خپل ایکسپریس انټري پروفایل کریټ کړئ. کله چې تاسو خپل ایکسپریس انټري پروفایل کریټ کړئ نو دیو چې دا کسان چې د پول لیست سر ته راخیږي یا دیو له چې کوم نمبر ورکوي نو هغه چې دی دیو هغې ته وایي دا CRS یا کمپریهنسیو رینکینګ سیسټم. د دې یو سیسټم دی، لکه د ایچ پکې خپلې نمبرې دي، دغه شان د ډیګرۍ خپلې نمبرې دي، د ایکسپیرینس خپلې دي، د آیلټس خپلې دي، دغه شان نور کو ستاسو کور والی د هغې څه ایجوکیشن د هغې خپلې نمبرې دي. نو دا یې په 1200 یا 1200 مارکس یې دی له ورکړي دي، ټوټل 1200. او اوس یو 2 هفتې مخکې چې آخري سکور راغلی یا کس چې پرې راغلی نو هغه زما خیال دی چې په 470 خواوشا 400 نمبر خواوشا آخري کس راغلی او دغه چې دی نو زما خیال دا ډرا چې ده دا 2 هفتې مخکې شوې وه. اوس اکثر ملګري دا وایي چې دیو چې کله CRS سکور یا دغه وګوري خپل هغه پوینټ سیسټم باندې کیلکولیشن وکړي نو وایي چېرې زموږ 200 جوړېږي، 300 جوړېږي. هر څو چې ستاسو جوړېږي تاسو په دغه کې اپلای وکئ. چې کله تاسو اپلای وکړه نو په دې کې بیا اکثر داسې چې د صوبو مختلف صوبې چې دي د هغې کسان پکاري او بله خبره چې دا CRS سکور د دې دا بریک ډاون څنګه کیږي او تاسو څنګه امپروف کولی شئ، په دې باندې هم زما یو ویډیو ده هغه هم تاسو کتی شئ چې په هغې باندې تاسو پوه شئ چې لکه دا دغه موږ په کم ځای کې خپل سکور چې دی هغه امپروف کولی شو یا زموږ سره چانس شته چې هغه موږ زیات کړو. کله چې دا CRS سکور تاسو هر څومره چې راغی 300 راغی 400 راغی 350 راغی نو په دې کې بیا داسې چې لکه ځینې صوبې چې کوم دی هغو ته کسان پکاري نو چې هغو ته کسان پکاري په یو خاص شعبه کې د هغې پته نه لګي چې هغو ته په کومه شعبه کې کسان پکار دي نو هغو بیا داسې چل وکړي چې دا ایکسپریس انټري پروفایل هغو ته ایکس ځي او هغه چې وګوري چې دا کس زموږ پکار دی کیدای شي چې د هغه 300
مارکس یا 3.5 مارکس هر څو چې خو که په هغې پول کې د هغه نه بل څوک زیات نه یا هغو له زیات کسان پکاري نو هغه دغه ایکسپریس انټري په تھرو باندې هغه ته انویټیشن لیټر ورولېږي چې یاره دا زمونږ دا دغه پکار دی دا په دې کیټګري کې کس پکار دی نو که ته اویلیبل په دې صوبه کې اوسېږې نو مونږ له جواب راکړه نو تاسو به بیا د هغه ایکسپریس انټري په تھرو جواب ورکړئ کله چې تاسو صوبه نامینیټ کړئ نو تاسو 600 نمبرې چې دي هغه ایټ ا ټایم زیاتې شي نو اوس که ستاسو 200 هم او 600 ورسره شوې نو دا 800 نمبرې شوې که نه نو لکه دغه بیا په پټو سترګو کېږي نو دغه شانتې تاسو چې کله دا ایکسپریس انټري پروفایل کریټ کوئ پکار ده چې ټولو صوبو ته پکې ټک مارک وکړئ چې زه هر یوې صوبې ته ځم نو که په هره صوبه کې داسې څه چانس راوځي ستاسو دا کیټګري مطابق نو تاسو بیا لکه هغې ته دا کولی شئ چې یاره انویټیشن لیټر تاسو ته راشي او ستاسو مارکس به یو دم چې د 800 900 ته ورسي نو بیا به هغه لیټر په تھرو باندې به بیا تاسو فیډرل دغه چې دی دا ګورنمنټ چې دی د هغې ته به بیا تاسو اپلای وکړئ هغه اپلای خو تاسو الریډي کړی دی نو تاسو چې انویټیشن لیټر راشي نو بس هغه پروسس به مکمل شي او تاسو به بیا دلته راشئ دا خو لکه شو د ایکسپریس انټري متعلق پوره معلومات د دې نه علاوه چې دی لکه اوس په دې کال 2 کې دوی له ډېر زیات کسان پکار دي نو دوی پسې نور پروګرامونه هم شروع کړي دي او هغې ته وایي PNP یا پروونشل نامیني پروګرام مختلف صوبې دي او هغې ته په مختلف کیټګریز کې خلک پکاري نو دغه خلک چې پکاري نو دوی بیا لکه د صوبې په سطح باندې دوی خپل پروګرامونه شروع کړي دي او صوبې په سطح چې تاسو کله نامینیټ شئ نو بیا دوی تاسو ته وایي هغه فیډرل ته دوی ولیږي هغه کاغذ او تاسو ته وایي چې تاسو اوس فیډرل دغه ته ایکسپریس انټري ته دغه وکئ دا اپلای وکئ په ایکسپریس انټري په تھرو چې تاسو دلته راشئ خو هغه بیا اسانه په دې چې تاسو الریډي نامینیټ شوي نو په دغه کې څه کار دا صوبایي پروګرامونه چې دا بلهاشه پروګرامونه دي او کله دیو ته یو کیټګري خلک پکاري کله په بله کې دا مختلف وخت په وخت راوځي او دا پایلټ پروګرامونه اکثر کال 2-3 دپاره دیو جاري ساتلي دا بلهاشه دي ډېرې کیټګریز دي پکې او په دې اکثرو باندې ما چې دی نو ویډیوز جوړ کړي دي نو که چا کیټګریز په کومه ویډیو کې راځي نو هغه دې ته اپلای کولی شي اوس ځینې خلک د دې بل د صوبایي دغه فایده صحیح د دې غټه فایده دا ده چې څنګه ما خبره وکړه په ایکسپریس انټري کې خالي 0 A او B دا سکل لیول چې دوی ورکړي دا پکې شامل دي او C او D یا دا لکه د C او D والا داسې دي چې د هغو سکل لیول لږ کمې لکه ما چې تاسو وویل الکټریشن شو پلمبر شو نور شو دا کسان چې دي نو دا په C کې راځي دې نه علاوه کوم چې په پټو کې کار کوي یا داسې نور د چا سره چې سکل دومره نه نو هغه په D کې راځي نو دا C او D والا چې دي نو دا په ایکسپریس انټري کې نشته خو کله چې دا صوبایي پروګرامونه راځي نو په دې کې لکه دیو دا C او D والو اکثر اخلي نو دیو ته بیا ښه چانس نو په دې کې بیا څه کول پکار دي په دې کې د ټول نه مخکې هغه به تاسو ته وایي چې دغه ځایونه یې ورکړي په هغې کې به ځان له جاب ګورئ نو د جاب د کتو دپاره تاسو چې نو هغې له به کله چې تاسو یو جاب ته اپلای کوئ نو تاسو به د CV په ذریعه اپلای کوئ او دغه CV ته دلته دی وایي ریزومي څنګه پکار ده لکه په دې کې د کاناډا فارمیټ خپل یو ریزومي ده خپل یو فارمیټ دی خپل یو طریقې کار دی نو دغه ویډیو هم ما په کاناډین فارمیټ ریزومي باندې جوړ کړی ده تاسو کتی شئ هغه شانتې ریزومي به ځان له جوړه کړئ CV به جوړه کړئ او کله چې دغه صوبایي پروګرامونه راځي یا کم چې زاړه بلهاشه ما ویډیو جوړ کړي دي نو که په هغې کې ستاسو کیټګریز راځي نو هغه به داسې چل کوئ چې اول خو به تاسو جاب ګورئ او جاب ته به تاسو په دغه CV باندې یا د دغې ریزومي په ذریعه باندې تاسو اپلای کوئ کله چې تاسو اپلای وکړئ او تاسو ته جواب راشي د هغې بیا خپل طریقې کاري او د هغې نه پس چې دی هغو تاسو منتخب کړي او تاسو له بیا یو لیټر درکړي او هغه لیټر دیو فیډرل ته هم ولیږي او بیا به تاسو فیډرل ګورنمنټ ته به تاسو هغه شانتې اپلای کوئ چې څنګه چې دا نور کاغذونو طریقې کارو لکه آیلټس به درنه غواړي خو په دغه کې اکثر آیلټس په څه کې 4 غواړي په څه کې 5 غواړي C او D کیټګریز والا اکثر کم چې های کیټګریز والی نو هغو نه بیا زیات غواړي خو د کیټګري مطابق یا ستاسو د NOC مطابق تاسو له آیلټس پکاري د 4 نه پکې کم نه او مینیمم 4 یا 5 شي په دغه کې نو دغه تاسو آیلټس ټیسټ بیا که ستاسو سره په دغه کې څه ډیپلوما یا سند دي نو هغه به چې څنګه تصدیق کوئ هغه شانتې په ECA باندې ما چې څنګه خبره وکړه هغه به تاسو کوئ بیا به نور هغه ټول سټیپس تاسو فالو کوئ کم چې د الیجیبیلیټي دپاره یا فیډرل ګورنمنټ چې کوم ویلي دي چې لکه دا 4-5 سیزونه څنګه چې ما ووایي آیلټس دی
ستاسو کو ډیګري یا ډیپلومه نو د هغې تصدیق دی، د هغې نه علاوه پولیس سرټیفیکیټ دی، نور دي. ما چې کومه خبره وکړه چې نور مهم دغه چې کوم دي د سندونه چې کوم دي په هغې چې زما کومه ویډیو ده نو هغه بیا په دې کوم اپلیکیبل ده، نو بیا به لکه دغه شانتې په صوبایي پروګرامونو کې اپلای کیږي. د دې نه علاوه چې دی نو هرې صوبه کې بیا کمیونټي پروګرامز هم شته، دا پکې بیا دریم آپشن دی. اوس چې دی په پوره دغه کې په کاناډا کې 11 کمیونټیز داسې دي د مختلف صوبو چې هغو خپل پروګرامونه لري. لکه اوس دا خبره داسې ده چې په صوبه کې خو په پوره صوبه کې کسان پکار دي او هغه صوبایي ګورنمنټ راغواړي. بیا لوکل ګورنمنټ چې کوم دي کوم کمیونټیز چې دي هلته کسان پکار دي او په نورو صوبه کې نه دي پکار، نو بیا دوی هغې کمیونټي له اجازت ورکړي چې یاره تاسو د ګورنمنټ په ترو باندې خپل پروګرام د هغه ځای امپلایر راغونډ شي یا کسان راغونډ شي چې دا د دې سیکټر کې موږ له کسان پکار دي، نو هغه بیا خپل کمیونټي یو یا دوه کمیونټي دا ځای رایوځی شي او هغو دغه پروګرام جوړ کړي او دغې ته بیا دوی لکه اوس پکې 11 کمیونټیز دي د پوره کاناډا، دې ته وایي RNIP یا رورل ناردن امیګریشن پروګرام، او دا بیا د دغې کمیونټیز خپل پروګرام نو بیا د هر کمیونټي چې دی خپل دغه د دې رینکینګ د حسابي. نو په دغه کې هم دا چل کول پکار دی چې لکه اول به تاسو جاب ګورئ، د جاب نه پس چې دی ریزومي به لکه لیږئ د جاب دپاره، چې کله تاسو ته د جاب آفر وشي نو بیا به هغه نور سټپ فالو کول غواړي. نو په دې کې دا ریزومي یا دا سی وي چې دا ډېر امپورټنټ ده، که هغه د صوبایي جابي او کو صوبایي پروګرامونه او کو د کمیونټي پروګرامونه. نو لکه دا درې مهم سټپس دي. اول په ایکسپریس انټري کې تاسو داخله دغه کوئ، د ایکسپریس انټري پروفایل جوړوئ، په هغه کې د جاب ضرورت نشته، په پول کې تاسو هاي راځئ. صوبایي پروګرامونو کې د جاب ضرورت دی، په کمیونټي پروګرامونو کې هم د جاب ضرورت دی، او دغه طریقه چې ده تاسو فالو کولی شئ. او کم ځای کې د جاب څنګه سرچ کول غواړي، نو ما چې څومره ویډیوز جوړ کړي دي په هغې ټولو کې کم چې د کمې صوبې پروګرام دی یا کمیونټي پروګرام دی نو د هغې د جاب سرچ چې کم دي هغه ویب سایټس ما ټول ورکړي دي په ډسکرپشن لینکس کې. نو تاسو په کم یو کې تاسو الیجیبیلیټي یي نو هغې ته تاسو اپلای کوئ او هغه جاب سرچ ډسکرپشن نه راخیستی شئ او هلته یې کتی شئ. د دې نه علاوه که کاناډا ته څوک راځي، دا خو لکه 3 پروګرامونه شو. سټوډنټ ویزه چې کومه ده په دې باندې هم زما یو تفصیلي ویډیو ده، ډېر ښه پروګرام دی، SDS پروګرام ورته وایي، سټوډنټ ډایرکټ سټریم چې کوم دی هغې کې په هغې طریقه تاسو راتلی شئ. نو هغه څه پروګرامونه چې دي په هغې کې پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ ورکوي، نو هغه پروګرامونو باندې تاسو راشئ، داخله دلته وکئ، بیا تاسو له ورک پرمټ درکړي، بیا تاسو PR کارت ته اپلای کوئ، تاسو سټیزن شئ، بیا ټول راغوښتی شئ. نو یوه طریقه دغه هم ده، که څوک په سټوډنټ ویزه راځي نو پکار ده چې دا ویډیو وګوري. د دې نه علاوه اکثر خلک دا وایي چې یاره مونږ په ویزټ ویزه راځو، نو ویزټ ویزې اکثر په اسانه نه میلاویږي، نو په هغې کې هم یو څو مهم سټپس دي هغه تاسو کتی شئ. په هغې هم زما یو تفصیلي ویډیو ده چې یاره مونږ څنګه کولی شو چې زمونږ ویزټ ویزې ته که اپلای کوو د هغې دپاره طریقې کار څه دی، د هغې ریکوایرمنټ څه دي، او بیا مونږ څه داسې سټپس کولی شو چې زمونږ ته دا ویزټ ویزه ولګي او دا ریجکټ نشي. نو دغه د ویزټ ویزې تفصیلي ویډیوز کتی شي. بیا ځینې خلک راځي په ویزټ ویزه باندې راشي، دلته د ټرک لایسنس څنګه حاصلولی شي، د هغې څه طریقې کار دی، نو دغه ویډیو دې بله وګوري، دغه هم زما ویډیو شته. بیا که ځینې خلک راځي او دلته ډېر خلک اکثر دا وایي چې یاره مونږ ځو هلته کیس کوو، اسایلم چې ورته وایي، د اسایلم څه طریقې کار دی دلته قانوني، نو هغه ویډیو که چا دغې طرف ته نیت یا څوک په ویزټ راځي او بیا دلته اسایلم کوي، یا څه په بله طریقه راځي او دلته اسایلم کوي، کیس کوي، نو هغه ویډیو د تفصیلي وګوري چې یاره څه طریقې کار دی او کم کم سټپس موږ لا اخیستل پکار دي په دې کې. د دې نه علاوه لکه کاناډا بل هم یو پروګرام دی، هغې ته وایي زیرو انویسټمنټ باندې کاروبار. که ستاسو سره خپله کاروباري آیډیا او تاسو دلته دا خلک چې دی هغې خپله یو لار ده، خپل طریقې کار ده، او دا خلک چې دی تاسو کنوینس کولی شئ په خپله آیډیا باندې، نو تاسو ₹1 نه لګي، زیرو دغه باندې انویسټمنټ باندې تاسو دلته راتلی شئ او دیو به تاسو له انویسټمنټ کوي او کار به شروع کوي. نو په دغې هم زما یوه تفصیلي ویډیو شته. د دې نه علاوه که په کاروبار لکه په زمیندارۍ باندې په بل کاروبار باندې راځي نو دغه هم زما ویډیوز دي، هغه دې کتی شي. که د چا سره پیسې او څوک کاروبار اخیستل غواړي، انویسټ کول غواړي، نو هغه هم یوه لار ده دیو دپاره. د دې نه علاوه چې دی نو نورې هم لکه مختلف دغه دي، د بلهاشه ویډیوز دي، مختلف لارې دي، نو هغه ویډیوز که څوک غواړي نو هغه کتی شي او خپله ځان له لارې ایستی شي. دغه مختلف طریقې دي کاناډا ته د راتلو. د دې ویزې داسې نه دي چې لکه څنګه د سعودي عرب یا
اکثر ملګري تپوس کوي یا د یو ای یا د ملیشیا ویزې چې د کار ویزې نه. دلته ګوره په دې دغه کې زه هم داسې راغلی یم، نور بل حاشه بزرګاو خلک داسې راغلي دي. دغه طریقه کار دی، په دې کې وخت لګي، په دې کې ستاسو انرژي لګي، تاسو به سرچ کوئ، آسان نه دی. خو کله چې تاسو په صوبایي پروګرامونو یا په دې کمیونټي پروګرامونو باندې راځئ نو په دې کې ستاسو ډېر زیات وخت لګي، تاسو ته به څوک جواب نه درکوي، خو اخر یو ځل به دا کلیک کېږي او تاسو به راځئ. نو که په دغه کې خصوصا څوک په ایکسپریس انټري کې نه راځي، زه بیا خبره وکړم د سی او ډي کیټګریز چې دا په دغه کې نشته، په ایکسپریس انټري کې نشته. نو که څوک په دغه کې نه راځي نو بیا د صوبایي او کمیونټي پروګرامونو ته اپلای کوي، جاب دې ګوري، دا نور پروسیجر دې فالو کوي او انشاءالله چې کار به کېږي. نو چې یو ځل دلته راشي نو په دې کې بیا نه اقامه شته نه نورې څه قصې شته، خو لکه ټیک د ټایم پې لګي، ستاسو پې دومره پیسې نه لګي، ډېر په اسانه کېږي. ځینې خلک وایي چې یاره فلاني راله ویزه کوي او دونه پیسې غواړي، جاب آفر دپاره غواړي، دا ټول هسې ګپ دی، لکه هېڅوک هم دا نشي کولی. دا یو کمپیوټرایز پروګرام دی، په هغې طریقه روان دی. که تاسو لیګل سټپس فالو کوئ نو ډېر زر به مو کار وشي، او که نه په نورو طریقو باندې ځئ نو ګرانه ده، ستاسو پیسې به هم لاړې شي او کیدای شي ژوند ته هم خطره شي. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، د معلوماتو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.